ولې مو د پښو تلې سوځېږي؟ دلته یې لاملونه او مخنیوي طریقه زموږ چینل څخه ترلاسه کړئ. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو، که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بیل یا غنټې نشان باندې کلیک وکړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ تر څو ټول ملګري مو له دې ستونزې خبر شي. یو شمېر خلک د پښو د تلو د سوځېدو څخه ډېر په تکلیف وي. د شپې مهال یعنې د شپې د ویده کېدو په وخت کې د پښې تلې زیاتې سوځېږي، حتی خوب ګډوډۍ سره هم مخامخ شوی وي. لومړی باید په دې پوه شو چې هغه کوم لاملونه دي چې د پښو د تلو د سوځېدو سبب ګرځي. د وزن ډېروالی، د نشهیي توکو استعمال، د الکولو استعمال، په معده کې زخم، په تریخي کې کاڼې، د حافظې ضعفوالی، روحي فشار او سټرس، همداشان د نامناسبو بوټانو استعمال، په لاس باندې اوبدل شویو جرابو کارونه، د شکر ناروغي، د ویټامین بي کمښت، د وینې کمښت هغه لاملونه دي چې د انسان د پښو او لاسونو د سوزش سبب ګرځي. هغه نښې چې پښې سوځي. د شپې لخوا داسې فکر کیږي چې په پښو کې مو ستنې وهل کیږي او کله کله درد هم ورسره وي. د پښو تلو د ګرمښت هم لري. کله مو چې پښې سوځېږي نو ټول بدن مو ګرمیږي او بدن مو نارامه کیږي. کله کله دا سوخت د پښو رنګ ته هم تغییر ورکوي. د درد او سوخت سره مو پښې بې حسه کیږي. همدا وجه وي چې د شپې خوب مو نارامه او یا هیڅ خوب ترې نشي کولای. د سټي سکین او ایم آر آی د ادرار او وینې په معایناتو په واسطه کولی شو یا د ناروغۍ تشخیص شي. څنګه کولی شئ چې د پښو د سوخت څخه مخنیوی وکړئ؟ داسې بوټ یا څپلۍ انتخاب کړئ چې پښو ته مو برابرې وي. له نخي جرابو څخه کار واخلئ. په لاس باندې اوبدل شوو جرابو د استعمال څخه ډډه وکړئ. هره ورځ 15 دقیقې د پښو تلو ته مو مساج ورکړئ. دوامداره ورزش یا فزیکي فعالیتونه ترسره کړئ. وزن مو کم کړئ او ډېرې اوبه وڅښئ. د خوږو شیانو خوراک کم کړئ. د یو متخصص ډاکټر سره د نږدې مشوره وکړئ. هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې. که خوښه مې لایک کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ کړئ. دا ویډیو در سره شیر کړئ. ویډیو کتلو څخه مننه.